افغانستان راغلی اسلام آباد ته تاسو د کوم مشکلاتونو سره مشکلاتونه خو بیخي زیاته وي. ښه. یو خو د داسې خلک دا خیال دی چې زموږ ډګریانې جعلي دي. دویم د دوی دا خیال دی چې زموږ هېڅ نه دي زده. لیکن کوم چې دلته قابله وکیلان دي په اسلام آباد کې هغوی ګرده لوکل ډګریان والا دي. دا ګرده ما خپل په بلبوتې کړی دی. زه په دا پروفیشن کې یو ګاډ فادر نه لرم. ججز می په ډېر ښه الفاظ یاد. یو ورځ یو جج راته وایي های کورټ غه چې دا بازی چیش دی؟ مالې بازی زما قوم دی. وایي اشو چې دا قوم دی په راوپېژندئ مالې. لیکن اوس هم بلوچستان کې داسې علاقې شته سکولان نشته. چاچي چې به هغه به ډرایوینګ کوي په بلوچستان کې نو خپلوانو به ډېرې خبرې پسې کولې چې دا وګوره نه شرمېږي ډرایوینګ کوي، زوی غیرت نه لري، میړه غیرت نه لري. افغانستان کې نجونې د تحصیل نه پاتې دي او طالبانو دوره ده که نه؟ زه نه خو د افغانستان طالبان د دوی کم مذهب دی، د دوی کم اسلام دی، د دوی کم کتاب دی، د دوی کم قبله ده. زه نه یم خبره. خو ټیکسو پرده شته په اسلام کې. موږ د پردې خلاف نه یو، بالکل پرده شته. دا خو نه ده چې مینی سکرټ واغوندې په اسلام آباد په روډو به ګرځې. نه نه نه. پر نجلۍ پوسټ مارټم وسو، ګردشیان وسولې. په دا ملک یو شی ما نوټ کړي هغه بعد چې دا ملک د غریبانو دپاره نه دی. موږ په اډیاله جیل کې لاوارث قیدیان دي. زه هم هغه دپاره موږ کار وکړو، هغه راوباسو توبه ټیک. هلته چې د پلار زوی راولاړ سولې، هغه خپل خور لورې اول زنا یې ځینې وکړه، بیا یې مړه کړله او هغه پریګننټ وله. څه په اسلام آباد کې یو ټرینډ دی، یو افیشل نکاح ده، یو ان افیشل نکاح ده. هغه سړی چې د مایلې نه سو هغه به ستا څه سي. سړی دی چا نه دی. سړی په دا دنیا کې یو خپل د اولاد دی. سلامونه ګرانه مقصودي، زه هیله مقصودي د ټیسار پښتو خپرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایم او هیله ده د خپرونې تر پایه پورې موږ سره پاتې شئ. ګرانو عزیزانو، زموږ د خپرونې نننۍ ښکلې بااستعداده میلمنه ده تانیا جانه بازۍ. تانیا جانې ښه راغلاست تاسو ته. ډیره مننه چې تا غوښتم پروګرام ته ټایم دې راکړې. تاسو نه مننه. تانیا جانې کولی شي د ژوند په اړه د لږ لنډ معلومات موږ ته راکړې؟ زما خو تعلق د کوټې بلوچستان سره دی او زما البته شهرم کوټه ده. زما چې کوم فیملی ده، زه کاکړ فیملی سره یم. په کاکړ کې بازۍ یم. ډېر ښه. ته خبرې کاکړان ډېر نوبل او ډېر ایجوکیټډ کاست دی د بلوچستان. نو زما پلار زمیندار دی، زموږ ګرد فیملی زمینداران دي. زه واید وکیله سوم، په پروفیشن کې رالم. و زما بیا دا و چې پلار و کاګان ګرد عمر بهار په خارج کې تیر کړي وو. 25 کال په خارج کې تیر کړل او هغه بعد چې بلوچستان ته برته کوټې ته راغلی نو زمینداري و دا شی شروع کړل. لیکن دا و چې زما پلار چونکې په خارج کې ډېر اوسېدلی و، د هغه سوچ بچار تھینکینګ د ټیپیکل پاکستانیانو رنګه نه ولی، دز ډیفرنٹ و. تانیا جانې د خپل تعلیمي سلسله دې راته را بیان کړه چې چا تشویق کړلې او څه فکر دې وکړ چې وکالت ته راشي؟ تعلیم خو مې چې سکول څې راواخې، سکول مې د بیکن هاوس وویلې. بابا په ډېر غټ سکول کې واچولو، ګرد ورونو خوندې، ګرد خاندان کشنیانه لته. سکولینګ مې ډېر ښه سکولینګ و. بیا کالج سو، کالج بعد مې الکترونیک انجینرینګ وکړي په کوټې کې او بیوټم سره. انجینرینګ سات سات مې بیا وکالت پسې وکړي. نو وکالت څه ده، انسپایر سوم چې زما پلار ویلې چې په ججه جوړېږي. هغه جوډیشري ډېره خوښه وه. هغه په نظر کې جوډیشري جج چې دی هغه ډېر پاورفولي او ډېر ریسپیکټیبلی. نو زما د پلار ډېر خواهش و چې لا وکړه. زما چې په انجینرینګ کې اډمیشن شو، زما د پلار ډېره خوا بده وه. وایي تا ولې انجینرینګ وکړې، ته به لا ته راتلې، لا ښه دغه دی. نو بابا خواهش ته مې وکتې، لا کې مې اډمیشن واخیستې، LLB LLM مې وکړې. بیا هلته چې د کوټې کوم ماحول و، هغه نجونو دپاره هغه ټایم دونې ښه نه و چې زه به کچارۍ ته تلم یا به های کورټ ته تلم. نو ته خبرې چې خپلواني خبرې د یعنی نیگیټیو خلک وي، ټاکسیک خلک وي، خبرې درپسې کوي. نو بیا زما ورونو ویلې چې دلته پریکټس کوئ، موږ به د خلکو خبرو اورو، سپیشلي د خپلوانو د دوستانو د دې ښه لاړ سه اسلام آباد ته، هلته پریکټس وکړه. نو پای کې د ګردو لوی سپورټ زما د مور و چې زه یې سپورټ کړلم. 2019 کې زه اسلام آباد ته رالم، ما وکالت شروع کړي. 3 کاله خو جنګېدلم د کور والا. یعنې 2019 کې تاسو وکالت شروع کړ که اسلام آباد ته راغلی؟ زه اسلام آباد ته وکالت دپاره رالم چې ما وکالت کولی. ولې هلته ماته اجازت نه سو میلاو.
او دا زما د ورونو کسور نو زموږ د بلوچستان خلک چې دي هغه ډیر زیاته یو خو قیدګیره دي نیگیټیو دي تنگ نظر دي بیا غیبت ډیر کوي او الته څلور کسان کښینی پس خالی بې غیبته بل کار نسته ولی پروډکټیویټي نسته کار نسته بیروزګاری ډیره ده 80% یوت بیروزګار دی نو هغه څوک انټرټینمنت د پاره به یا به د چا خور ډسکس یا به مور یا به لور نو دا الته سیستم اوس پوری آی سیستم دی په دې ما اسلام آباد ته رالم او دلته مې خپل کاریر پرسیو ماشاءالله ډیر ښه تانیا جان کولای شي ماته د خپل شخصي ژوند په اړه لږ څه معلومات راکړئ آیا تاسو واده کړی ماشاءالله ډیر ښکلې مې ځوانه نو اول دا سوال خو ماته پیدا شو ما اکثر خلک وایي چې څه وجه ده چې ښکلې مې ایجوکیټډ مې فاینانشلی سترونګ یې ښه فیملی سمې نو واده دې نه دی کړی ما تر اوسه زما میچ پیدا سوی نه دی زما میچ او زما د پسند څوک را پیدا سي هر چا څخه واده نه سي کوي ژوند خو اسانه نه دی هر چا سره نه کېږي واده کنه دا خو یو بزې دغه نه د سودا نه د بزې غشي راسه به وایخه نو هغه د پاره کمپیټیبلیټي ستا پارتنر باید تاسو چې تاسو روانه دنیا درته ګوري دا رنګ پاش هم نظر اوسه او خوشون بس خدای پاک نه غواړم تاسو ته خوشون درکړي او امين امين او تاسو نه تانیا جان ته راته دا وې کله چې ته د بلوچستان کنه کله چې بلوچستان راغله اسلام آباد ته تاسو د کوم مشکلاتونو سره مخامخ شولې اوف مشکلاتونه خو به زیاته وي دا سوال لپاره زه پتا ته میټای تر کومه بسم الله ستا ډیر څه سوال وکړي یو خدا دې چې زرا علامه سی وی می چې راوړله یو خدا داسې خلک دا خیال دي چې زموږ ډیګریانې جعلي دي بلوچستان والا دویم د دوی دا خیال دي چې مش اسنه دي زده که پوهتون سي که دغه سي نو که سندونه سي نو دلته چې زرا علامه ما ډیفرنٹ خپل لا فارمز ته سیویانی ولېږلې هغه دی و چې ډیرو خلکو په دا ریجکټ چې د بلوچستان د دې ته به نو څه ورځي دې ته خو هېڅ هم نه ورځي د دې به څه تعلیمي دغه د بلوچستان څه بیا یو کارپوریټ فارم زه کښېدولم یو میاشت دپاره چې یو میاشت وګورو د خو د بلوچستان د کوټې ده د دې به څه تعلیم د کوټې به څه تعلیم نو هغه چې زه کښېدولم یو میاشت هغه بعد دنیا راسه خوشاله وي چې په 3 کال بیا نه پرېښولم بیا ما دوی پرېښولې ما الله حافظ بیا ما خپل کار شروع کړي مسله دلته څه ده په اسلام آباد کې دلته خو یا به ته بیرسټر یا خو به ته سالیسیټر یا خو به ته بهر یو د خارج ډیګري لري بیا دوی ته اپریشیټ کوي لیکن کم چې دلته قابل وکیلان دي په اسلام آباد کې هغوی ګرده لوکل ډیګریان والا دي کم چې د خارج ډیګریان لري هغه دونه قابل نه دي نو خل پای شي ځان نه پوکي چې قابلیت په دغه کې نه دي قابلیت دغه هغه کار واخه هغه ګور هغه څنګه کار کوي تجربه یو تجربه یو ایکسپیرینس دین وکړه څه خبره هغه سي ګورسه ډیر لایق کوي نو دا ما ډیر شي فیس کوي د بلوچستان ټیګ او د کوټي ټیګ چې سره لګیدلی به ته ډیر سفر کوي سپیشلی کته یو ډیولپډ سټی راځي ماشاءالله خو اوس احساس لري مثلا ماشاءالله دې ځای پورې ته رسیدلې کنه نو څه احساس لري دا ګرده ما خپل په بلبوته کړی دی زه په دا پروفیشن کې یو ګاډ فادر نه لرم زه یو سپورټ نه لرم نه مې پلار وکیلو نه مې نیکه وکیلو د چا چې پلرونه وکیلانی یا نیکهګان خو په پلیټ کې هر شی ورمیلاو سي که چیمبري که افیسي که د پلار کې سونی که د نیکه کې سونی یا خو یو سینیر یا د های کورټ ججي یا د سپریم کورټ ججي هغه بیا جلال لینکس یو سترونګ لابي جوډیشري کې ستا په های کورټ کې د انجونیم ستا چې پریکټس کوي ښه پریکټس روان دی لیکن دا غي لابي ډیره سترونګ د په های کورټ کې سینیرز یې ناست دي هغه سپورټ کوي هغه پبلکسټي ایډورټایزمنټ کوي نو زما په دا پروفیشن کې یو ګاډ فادر نو زه یو کته نه راغلم نن زه 12 ادارو لیګل پینل باندې یم اف بی آر کومه ټیکس میټرز کومه هغه کې بلینز اف بلینز ریونیو وي های کورټ کې پریکټس کومه ججز می په ډیر ش الفاظ یاد دي په ډیر ش بوکس کې هم د ججانو کده های کورټ سی کلو جوډیشري سي په ډیر شه ګډ بوکس کې هم نو ځان می په دا ګردو پیژندې چې تانیا بازیم یو شخصیت ده یو ورځ یو جج راته وای های کورټ غا چې دا بازی چشتي مال بازی ما قوم دی وای شو چې دا قوم دی پراو پیژندې مال ما خپل پیژندې دا خو ډیر ښه استعداد لري نو خدای دې وکړي چې نورم داسې پیشرفت وکړي اساس د پیشرفت په هیله یم تانیا جانې نن چې دلته راغلې د تحصیل په اړه خو مو ویلې دلته چې تاسو لیدونکي ګوري څه بیان لري او څه احساس لري
آیا لرم چې خدای در داسې پورې راورسولمه او نن ستا مخ ته هم ناسته یم، خبرې کومه، کانفیډنس دا ګرده شیان. نو دا که په نجلۍ کې کانفیډنس نه وي هغه نسی، هغه مخ ته نسی تللی، هغه نسی تللی، هغه باید کور ته کښیني، ډوډۍ پخوي، ډوډۍ پخوي، جارو کوي، جارو کوي. که دا کانفیډنس نه لري او که دا خپل د خبرې دغه نه لري نو بیا نسی چلیدای. ولا دا خو ډیره ښه خبره ده او ماشاءالله تاسو غوندې بااستعداده نجونې ډېرې کمې پیدا کیږي. ډېرې کمې پیدا کیږي او مسله دا ده ځینې خلک چې دي ستا نورې نجونې به مې د بلوچستان اوس خو په هغه د پروینشل اسمبلي کې هم ناستې دي ښځې، په موږ کې پایلټس هم ستا، هاورډ او آکسفورډ ګریجویټ هم ستا نجونې، لیکن ډېرې کمې دي. ډېر هغه فیملیز دي چې ایجوکیټډ دي یا مور پلار به ایجوکیټډ وي یا به هغوی سپورټ کوي. لیکن اوس هم بلوچستان کې داسې علاقې سته، سکولان نسته، داسې علاقې سته چې نجونو سره ډېرې ظلم زیاتې ده. او هلته خو دای علاقې هم سته چې کله چیرې چې نجلۍ نوکري کوي هلته یې تنخواه خو سره اخلي، هغه یې جیب ته تنخواه اچوي. ډېر هلته دای علاقې هم سته چې ښځې خپل په حقوق نه دي خبر، اوس هم په بلوچستان کې او هغوی ته اجازه نشته چې کور ته ورسي، عدالت له به ځي، هغه به یو کیس کوي. نه 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 نه، هلته اوس هم دا سته څه دی. ښه ډېر ښه ډېر ښه. تانیا جانې کولی شې ما ته ووایې لږ را به شو شخصي په اړه لږ څه معلومات به درنه واخلم. ښه تانیا جانې کولی شې ووایې چې مثلا ستا د خوړو کې څه خوښېږي؟ زما بریاني ډېره خوښ ده، بریاني ماشاءالله زما هم ډېره خوښې دي. ما دا ویجیټیرین یم، دا شیان زما ډېر خوښېږي لکه دال چاول او لوبیا، ریډ بینز، دا زما ډېر خوښېږي. او کوم څه دې ډېر بد راځي؟ زما بد خو یو شي څه نه راځي، جنک فوډ زه نه خورم، نو 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 بالکل یې نه خورم، دا برګر، سینډویچ نو. زاره هم دا خلک څنګه خوري، څنګه خوا نه ګرځي. او دا راته ووایه چې تاسو د لباس کوم لباس تاسو ډېر خوښ دی؟ زما خپل د وکالت لباس ډېر خوښ دی. ماشاءالله تور کوټ سپین کالي، په هغه کې انسان ډېر ګریسفل ښکاري، یو خو روب لري او ګریس یې په هغه کې او خلک هم دسه بیریږي. نو دا زما بیسټ لباس دی. باقي زه خپل ثقافتي لباس هم ډېر اغوندم، ډېر یې پروموټ کوم. ښه کله چې د باندې ځې تا ته ستونزو سره مخامخ کېږي نه؟ ستونزو څه مطلب؟ یعنې کله چې د باندې ځې تاسو خو یعنې شخصي موټر لرئ؟ نه نه، هلته خو چې دا دی چې زه خو بایر ځم نه کوټې ته. څنګه چې د ایرپورټ کراس کې زما کور راځي، زما کور ایرپورټ کې 2 منټه لاره ده. نو هلته خو ستا شی سټي ډیولپډ دی، زموږ ګاډیانې سته، فیسیلیټیز سته. اوس خو نجونو ګاډیان هم شروع کړي دي، ډرایوینګ هم شروع کړي دي، بلوچستان کې ډرایوینګ هم کوي. ماشاءالله څومره ښه. او پښتنې نجونې اوس ډرایوینګ کوي. او دا چې زما کومه زما د چاچي چې هغه به ډرایوینګ کوي په بلوچستان کې، نو خپلوانو به ډېرې خبرې پسې کولې چې دا وګوره نه شرمیږي، ډرایوینګ کوي، زوی غیرت نه لري، میړه غیرت نه لري، نو دی به ډرایوینګ کوي. اوس هغه خپلوانې خوندې مندې ګرده ډرایوینګ کوي، هغه ګرده ډرایوینګ کوي، هغه خبرې ګرده پاته سولې. نو هغه ازمایش اوس خپله په وروسو. نو دا دی چې ستا خبرې د خپلوانو څنګه رول ستا په دغه کې. ښه ډېر ښه تانیا جانې، تاسو خو خبر لرئ که نه چې افغانستان کې نجونې د تحصیل نه پاتې دي او طالبانو دوره ده که نه؟ نو طالبانو وایي نجونې باید په هیڅ درک باندې باید هغوی د کور نه ونه وځي، تحصیل ونه کړي، دندو ته لاړې نه شي. نو تاسو څه نظر لرئ؟ د هغو نجونو زړونه آیا راځئ؟ زما خو ډېر زړه په سوځي. زه خو وایم تعلیم حق دی د هر چا لپاره. زه نه خو د افغانستان طالبان د دې کم مذهب دی، د دې کم اسلام دی، د دې کم کتاب دی، د دې کمه قبله ده، زه نه یم خبره. ولې تا ته اسلام هم دا وایي چې تعلیم به پکوي، تا ته ستا یعنی په دنیا کې یو دای شی نشته چې تا تعلیم رکاوي. ټیک سو که سکول اف تھاټس هم راواخې، که جریسپروډنس هم راواخې، که هر قانون راواخې، که یعنی زموږ انګلیش قانون راواخې، انګلیش کامن لا، یو شی تا د تعلیم نشي رکاوي. ستی طالبان امین د افغانستان طالبان زه نه خو د دې قبله کومه خواته ده او څنګه ده، ما زه وینم په نیوز کې او زه کنډم کوم دا شی. زه د دا شي خلاف یم چې د نجونې میرمنې تعلیم ته نه پرېږدي، هغه د دوی پر حق دی. بس ډېر ښه نظر ده. زه ولا زه خپل هم نه پوهېږم چې د طالبان ستاسو خبره د هغې قبله کوم پلو ده؟ کم پلاو ده، هیڅ معلومه نه ده. ګوره دوی په سم اسلام روان دي که موږ په سم اسلام روان یو. په دې
باید چې یو باز بیا سره معلوم نه ده. همدا اورېدلې ده چې زنانه باید کور کې پاتې شي، د هغه لباس نه خبر نه وي، د هغه خوراک نه خبر نه وي که نه. نو مقصد حقوق ډېر پایماله ده، حقوق یې. تانیا جانې کولی شي یو بله پوښتنه درنه وکړمه، د ټولو پښتنو یا څه چې فارسیوانان دي یا پښتانه دي پلارانې د نجونو حق ځینې چې نه ادا کوي که نه، هغه نجونې چې کورونو کې دي، یعنې هغه ته څه پیغام لري؟ ما چې سروې کړې ده، په پلار خو نجونې ډېرې ګرانې، لوڼې خو بیخي په ګرانې ده. زما په پلاره موږ ډېرې ګرانې وو، زامن ولاکه دونې په ګران وې، سپیشلي زما کوچنۍ خور خو ډېره په ګرانه وه، نتاشا. نو په پلارو نجونې ګرانې کې خپلوان مینیپولیټ نه کړي، کې خپلوان خطا نه باسي، او کې خپل ورور خپل یعنی اکای خطا نه باسي، مامای خطا نه باسي. ولې زموږ په خلکو کې د ګردو لویه مسله دا ده چې د بل په کار لري، او په دغه کې پی ایچ ډي کړی ده، ډبل پی ایچ ډي. شیطانت روزالت کوي، چاله لوري د باندې مه پرېږده که نه، کور کې دغه باید کور کې جارو کړي، ظرفونه ومینځي. او نجلۍ خو ټیکسو پرده شته په اسلام کې، موږ د پردې خلاف نه یو، بالکل پرده شته. دا خو نه ده چې مینی سکرټ واغوندې په اسلام آباد په روډو به ګرځې، نه، زه پرده سپورټ کوم، زما خوښه ده پرده. لیکن دا دی چې پلار دی اول واره و لور ته خپل په ژوند کې حق ورکړي، او د جایداد کې دی حق ورکړي، انهریټنس د دې څه حق دی هغه ورکړي. ولې د پلار مرګه بعد ما لیدلې دي لوڼې ډېرې خوارې سي. او بله خبره دا ده چې پلرونه خپل لوڼو ته هغه بروسې خبره ده، دونه بروسه پر ولري چې دې ته یعنی که دا تعلیم دپاره خارج ته م ځي ولاړه دي سي، هغه ګرده د پلار د بروسې پورې هغه ماحوله پورې دي چې ته په کوم ماحول کې غټ سوې. نو پلرو هم خپل ډیفرنٹ تھینکینګ ځي، نه څوک به ډېر ماډرن وي، څوک به یا کور ته کښېنه. لیکن په دا ګردو کې چې ګردو بد رول دی هغه د خپلوانو غوي، هغه بیا نه غواړي چې یا مخ ته لاړ سي یا ترقي وکړي، یا سوسایټي ده، سوسایټي ده نه، ټاکسیک سوسایټي ده. نو پلرو ته وایم چې خپل په لوڼو نازوي یې، ولې د پلار د ناز بعد ته خبرې چې بیا چې پلار نه وي د هغه ځای څوک نسي وایي، هغه د ناز او خپل هغه د محبت ځای څوک نسي وایي په دنیا. څنګه چې مور پلار د ځمکې بهترینه میوه ده که نه، او د دوی ځای خو دغه مور پلار ځای څوک نسي نه وایي په دا دنیا کې. نو خپل په ژوند کې دی هر شی ورکړي، هر شی دی ور ښکاره کړي چې دا دی او دا دی او دماغ ته واچي زما د ژوند بعد به د دوی دغه نه وي، نو زه خپل په ژوند کې دوی دپاره هر شی کومه. ډېر ښه نظر. او موږ پښتانه خو دغه هم لوڼې نازوي، ما لیدلي دي پر ګرانې، خو په طریقه یې نه پوهېږي، طریقه باندې نه پوهېږي، شاباسي طریقه نه ورځي. دا ښه نظر دی. ښه تانیا جانې ته راته وبخښنو، زه ډېرې پوښتنې تاسو نه کوم. نه وې که نو ځای دپاره خو راغلی یم. تاسو ته به کوم مشکل نه وي؟ یا وکیلان خو دغه هم ډېرې خبرې کوي نو، په عدالتو کې د کلاینټس د باندې د ننه موږ چې خبرې نه وکړو موږ ډوډۍ نه ازمېږي نو که نه. ښه تانیا جانې د وکالت واقعه دې راته ووایه چې د وکالت وخت کې که نه کومې واقعې سره یعنې ښې خاطرې خرابې خاطرې سره چې ته مخامخ شوې او مخامخ کېږي، دا ماته ویلی شې؟ زه په کور کې به ماته فون رالی، فون چې رالی به یو کوچنۍ نجلۍ د سمرین د کچي آبادي F11 کې وایي د هغې څه چې دی ریپ سوی دی او نجلۍ یې مړه کړې هم ده. هغه نجلۍ 2 کاله وه. نو زه چې ورغلم ډېر غریبان مې په جوګۍ کې اوسېدلې، نو مور پلار یې ژړلې، نجلۍ هم ډېر بد حالت کې وه. ته یقین وکړه پولیس FIR نه اخیستو، ولې بل خلک چې وې هغه لیش طاقتوره وې. زه لاړم، دا مور پلار مې بوتلې، مور مې ورمدۍ کړله په هغه FIR کې، اور FIR مې وکړي، اور نجلۍ پوسټ مارټم وسو، ګردشیان وسولې. په دا ملک یو شی ما نوټ کړي هغه بعد چې دا ملک د غریبانانو دپاره نه دی، نه دا ملک یا د وډیرګانو دی یا د انفلوئنشل خلکو دی، یا خو دا ملک د غریب دپاره نه دی جوړ شوی. هغه بعد چې ما FIR وکړي هغه 4 کسان مې دننه کړلې، ریمانډ باندې لاړې، ټرایل وچلېدو، ګردشیان وسولې. آخر کې څه چې مور پلار کمپرومایز وکړي، او کمپرومایز یې وکړي، او زنه خپل پیسې واخیستې، څه یې وکړلې. 2-3 کاله کیس وچلېدی په عدالت کې. نو چې ما هغه کیس وکتئ ما ویلې چې دا
ملک جوډیشل سیستم ډېر فلاز دی پکښې کې او دا کمپرومایز چې دی دا هم خلکو یعنې ډېر خانې ور خرابې کړي دي. دا یو ډېر بد کیس و زما په نظر کې، ولې هغه نجلۍ د 2 کاله وه او هغه نجلۍ که زما د دماغه نه وځي زه حالت ته ما وکته هغې حالت بیا یې مړه هم کړله نو بیا یې مړه کړله هغه زما دپاره ډېر عجبه کیس و. زما اول کیس و انډیپنډنټ کیس و چې ما وجنګوي. بس خدای پاک د هغه نجلۍ وبخښي. او تاسو اوس یوه ښه خاطره راته ووایئ. دا خو ډېره خواشینې خاطره وه چې زه خپله په وکالت کې خوشخبریانې نشته. هغه وایي نه کبي ګای کچارۍ د ډاکټر څه د خدای نه دغه کوي ملاوي نو کچارۍ کې خالي ټینشن دی، عدالتو کې خالي ټینشن دی. یعنې هېڅ خوشحالي پکې نشته. بس چې کیس وګټې بیا خوشحالي ده نو دا هم بیا ښه خبره ده که نه چې ریلیف درکړي. ډېره ښه خبره ده. ښه تانیا جانې ته دا راته ووایه د یو وکیل په حیث ستاسو زړه کې کوم خواهش ده، کومه هیله ده؟ زما دا خواهش دی چې زموږ چې کوم اډیاله جیل دی هلته چې کوم قیدیان دي په هغه کې ته وایې چې 80% هغه خلک دي چې جرم یې نه دی کړی، هغه دغه یې دننه دي. صحیح سو موږ په اډیاله جیل کې لاوارث قیدیان دي. زم هغه دپاره موږ کار وکړو، هغه راوباسو، فیس پیسې نه لري، نیسي افورډوي، شاته څوک نه لینه ولې که ته لاوارث دي نو هغه لاوارث قیدیان دپاره کار وکړو. بل دا چې کوم زنانې دي چې ظلم کیږي، دا اوس یو کیس سوی دی 2-3 ورځې اول تا به ټرینډ کتلی ټوبه ټیک هلته چې د پلار و زوی راولاړ سولې هغه خپل خور و لورې اول یې زنا یې ځینې وکړه بیا یې مړه کړله او هغه پریګننټ وله. دا رنګه کیسې چې زه واورم زه وایم په موږ کې دی خلک شته چې په قانون نه دي خبر، قانون باندې نه دي خبر. بله دونه په موږ کې اګنورنټ خلک شته چې په دې نه دي خبر دا دونه ظلم زه کومه زما به انجام څه وي. زه هم په خلکو کې اویرنس پیدا کوي چې قتل هم جرم دی، څوک مړول هم یعنی څوک پریګننټ کول هم جرم دی، چا سره ریپ کول هم زیاتي کول هم جرم دی. زموږ دی عوام دی چې موږ 50% عوام نه دی خبر چې لا سته قانون سته او دا رنګه ظلم زیاتیو کې بیا هغه رنګه ویډیو وایرل سی بیا دوی سی. ښه تانیا جانې نور آخري پوښتنه به هم در څخه وکړم، نور بیا نورې پوښتنې نه کومه. مرضي ده روژه هم ده روژه هم ده بلکل. تانیا جانې د وکالت په وخت کې تاسو ته څه رقم کیسونه راځي؟ کیسونه خو زیاته تر چې ما کم کیسونه فیملی کورټس کې هینډل کړي دي دا نن سبا انجونې یا خو لیونیانې دي یا خو پکاسته کوي. ټول انجونې ټولې نه لږ زه لږ بیکم. صحیح سو نن سبا انجونې په دا ایکسټرا میریټل یعنی یو کم سړی چې واده لري دا هغه سره په دغه کې په تعلق کې یا دغه نن سبا په اسلام آباد کې یو ټرینډ دی، یو افیشل نکاح ده یو ان افیشل نکاح ده. یو واده والا ماینه یو د نکاح والا ماینه. واده والا هغه چې د 500 کسانو مخته را واده کې په عزت باندې. صحیح سو ستا د مور پلار په خوښۍ هغه ستا اوله ماینه ستا دویمه ماینه څوک چې ته پټه نکاح وکړې. اوله خبر خو پټه نکاح حرام دی په اسلام کې، ولې نکاح مطلب اعلان کوم خلکو ته وانګ چې ما نکاح وکړله. صحیح سو اول خدا د حرام په زمري کې راځي، دا حلال نه دی. نن سبا انجونې څه کوي چې چونکې واده والا سړیان لږ ویل سیټل دي، لږ ډېر پیسې لري، ګاډۍ لري، دغه لري، لږ ډېر خرچه ورکوي، دوی په هغه لالچ کې راسي نکاح ورسه وکړي. صحیح سو هغه یو 6 میاشتې کېږدي بیا یې پرېږدي، بیا چې پرېږدي بیا دا انجونې په ژړا مژړا راسي وکیلانو چې ما خو نه ظلم وسو. او یو خو کې نکاح په ریټرن کړی وه خو ټیک دی، که نکاح اورل وه بیا چې په عدالت کې ثابته کوې بیا که ګواهان هم د هغه بندغه وي ته به څنګه ثابته. دا نن سبا ډېر زیاته جنکیانې مېرمنې په دا شیانو لګیا دي. هغه سړی چې د ماینې نه سو هغه به ستا څه سي، دا خو کېدی نه سي چې هغه د ماینې څه سنسیر نه دی نو هغه به ستا څه وي، هغه د اولاد څه نه دی ستا څه به وي. نو دا یو شی دی، دا کیسونه نن سبا بیخي ډېر دي. دا د ان افیشل نکاح والا چې بیا دا مېرمنې په زړه مشله راسي بیا موږ کیسونه ورفایلو یا خلا ورخو یا خو هغه سړی بیا دغه کوو. تانیا جانې وبخه تاسو مخکې یو خبرې ته اشاره وکړله چې پټه نکاح کوي. پټه نکاح اسلام کې نشته. زما په نظر نکاح خو نکاح اوسي څه پټه څه ښکاره سمه ده.
نو هغه ناجایزه ده مثلا هغه میرمنه لري خاوند پیسې لري هغه زی بل میرمنه کوي کنه نو دغه زما په نظر دغه ډیر ښه کار نه ده دا خو ټیک دی دا خو سړی خو کار آیا دی نو میرمنه ولې نو میرمنه ولې د نه بیوقوفه ده و خو میرمن دي دا وګوري نه چې هغه د ماینې نه دی نو هغه به ستا څه وي دا خو کېدای نه ځینې نجونې داسې بې عقلې پیدا کېږي که نه نو نارینه خو یې قصه کې نه وي ښه تاسو دا اوس ما ته ووایئ چې په ټوله ټولنې کې نجونې زیاته بې وفا دي که سړیان سړیان بې وفا دي که نه سړیان زما په نظر چې دغه پیسې پیدا کړي وایي زه بله سړی دی چا نه دی سړی په دا دنیا کې یو خپل د اولاد دی سړی خالی خپل د اولاد سره محبت کوي باقي سړی د هیچا نه دی دا ته ولیکه خپل په ډایري کې ولیکم سړی د هیچا نه دی خالی خپل د اولاد دی دا نه ستاسو ډېر محبت کوم یا زه ستا پسې لیونی یم دا ګرده خبرې دي څوک مړ سوی دی څوک تر ننه مړ سوی دی چا پسې نه ملاکه مړ سي دا ګرده مازې کتابي خبرې دي فلمو خطانیه جانې مه وایه چې اوس داسې نه شي چې اوس دروازې ټک ټک نه شي چې وار یو بری شي زمونږ غیبت څه کوئ سړیان به وایي سړیان هم خبر دي اډمیټ کوي چې موږ دا رنګه یو هغه اډمیټ کوي خطانیه جانې ډېره خوشحاله شوم چې نننۍ خپرونې کې موږ سره راغللې او خوږې خبرې دې لیدونکو ته او موږ ته وړاندې کړلې نور هیله ده چې زموږ د خبرو نه زما د پوښتنو نه خفه شوې نه اوسې نه ډېر زبردسته پروګرام و ډېر خوند یې وکړ ډېره مننه مهرباني ډېره مننه ښه لیدونکو دا وه د نننۍ ورځې خپرونه تر بیا چې تر بلې خپرونې ستاسو په لیدونکو ته حاضرېږو خدای په امان